ټنبل ذهن څنګه وي؟ د فزیکي لټۍ په اړه خو ټول پوهیږو. آیا تر اوسه مو د ذهني لټۍ په اړه فکر کړی؟ پر ذهني لټۍ اخته کس څنګه پیژندلی شو؟ ذهني ټنبل کسان د دې پر ځای چې فکر وکړي کارونه څه ډول ترسره کړي، له کار څخه لاس په سر کېږي او وایي زه خسته یم. دا کسان رښتیا چې پر ذهني لټۍ اخته دي. هغه کسان چې پر ذهني لټۍ اخته وي تل د کار د ترسره کولو پر ځای د کار د نه کولو لپاره بهانې لټوي. د دې پر ځای چې فکر وکړي څه ډول کولی شي کارونه په سم ډول مخته یوسي، زړه نازړه وي. ډېر زر له هغه کار څخه لاس په سر کېږي او پرېږدي. که په تاسو کې هم دغه نښانې موجودې وي نو تاسو پر ذهني لټۍ اخته یاست. او که چیرې یوه زره مینه هم له خپل ژوند سره لرئ او غواړئ بریالي اوسئ نو فکر وکړئ، خپل ژوند ته متوجه شئ او بهانې مه لټوئ. په فکر کولو سره خپل ذهن ته تمرین ورکړئ، خپل ذهن په فکر کولو سره پیاوړی کړئ.